ډېر خوشحاله یم. یو مې زړه کې ارمان دی چې عمره وکړم. الله اکبر. دا مې زړه کې ارمان دی. نور مې هېڅ ارمان نشته. کمال معصومیت وینئ که نه واده کوې؟ نه نه څه شی کوې؟ عمره کوم. عمره کوې؟ یوازې ته غواړې؟ عمره یو جمال دواړه کوو. دواړه کوې؟ ما ځان سره نه بې؟ بلکل به نه بې. څه وایې؟ الماس به بلکل بې. السلام علیکم ورحمت الله. زه نن د کمال څخه ډک انسان څنګ کې ناست یم. پوهېږې دا جمال کمال هغه خپله کمال هم دی که نه، خو دوی هغه دوه ورونه دي. تاسو ټولو په ټولنیزې رسنۍ او سوشل میډیا کې کتلي مسلمانانو و مسلمانانو و کافرانو او دا خو د افغانستان نه راغلی نه. ملګرو دا خو تاسو خو پېژنئ افغانستان کې ښه ژل کوي، غریبانانو مدد کوي، د غریبانانو ډېر هغه کوي. موږ هم ډېره ستاینه کوو، ډېر هغه کوو چې داسې موږ عطا ورور او د هغه لرو. دا ډېره د فخر خبره ده چې دغسې افغانستان کې چې مدد کوي، دغسې د کونډو رونډو د هغه مدد کوي. موږ به هم سپورټ کوو. زه خپله د ده مینهوال یم. خلک زما مینهوال دي که نه. له افغانستان نه خلک ما پسې راځي، له کینیډا نه خلک ما پسې راځي، له امریکې نه ما پسې خلک راځي. خو زه د ده د مینهوال یم. خلک زما پېژنان دي که نه، زه د ده پېژنم. ولې چې دی ښه کارونه کوي. خلک وړه غوړي چیني یو شی بل شی ګاډي خلکو ته اخلي. ګاډي د الله په رضا ورکوي، د الله په نامه یې ورکوي، د الله په هغه یې ورکوي. خو ډېر نیک انسان دی. دا بس هغه دنیا هم ګټلې، دا دنیا هم ګټلې. الله زموږ او ستاسو نیتونه صفا. کمال خانه د کمال خبرې چې ما مخکې واورېدې، زه ورسره لږ مجلس مې مخکې وکړ. دا صحیح ده چې په سوشل میډیا کې دی د خلکو په شونډو مسکا راولي، دی د مسافرو هغه ټینشن یا هغه ذهني فشارونه چې کوم دي یو څه مودې لپاره کموي. خو له داسې څوک به وي چې ده د دې زړه نه خبر وي، د ده د فامیل پوښتنه یې کړې وي، دی څنګه حالاتو کې ژوند کوي، د ده کور کې مشکلات څه دي. نو فکر کوم دا خلکو دا احساس به ډېرو خلکو سره کم وي. نو راځئ د دې خلکو سره که چېرته د دی نه مثلا ګپ شپ ورو یو څه ناسم مرسته خو ورسره هم کوو. څنګه کماله؟ فقط دا راته ووایه چې خلکو ډېر خندی، تنګۍ به د خلکو هم ډېر، بس ډېر خلک تنګول کوي، مینه در سره مینه کوي. دوه ورونه هستئ، دواړه په یو شکل کې هستئ. پوهېږم مشکلات به هم وي، خو زه کله سوچ وکړم لږ ګپه ټوکه به م ورسره وکړو. کمال داسې وخت راغلی چې مور درته تا ته جمال لرې کړي او جمال ته کمال لرې کړي. بس غلطېږي، مور هم غلطېږي در باندې. بس موږ خلک ډېر شف کوي. موږ لکه په لاره روان وي، بس غټ ګاډی راته ودرېږي، هغه د کمال. بس راشه کماله چېرته یې ورک یې لکه نه ښکارې. موږ به پلانکي ځای نه راغلو، څوک به سوات نه راغلو، څوک به چارسدې نه راغلو. خیر په هر صورت مینهوال دې زیات دي. کمال خان دونه خو د خلکو خندول، داسې وخت راغلی چې ته چا خندولی خوشحاله کړی یې؟ وروره ډېر خلک مینه را سره کوي، ډېر احترام ما سره کوي. که هغه پولیس ته، که هغه ترافیک ته، که هغه عام کسان دي، ما سره ډېره مینه کوي. والله چې له ځان نه خلک ډېره مینه را سره کوي. که هغه زاړه دي، که هغه سپین ږیري دي، که هغه ځوانان دي، که هغه بوډاګان. ته خوشحاله شوی داسې وخت خفه خو نه یې؟ نه بلکل. مالي حالات هم څنګه دي؟ بلکل زه ډېر خوشحاله یم. یو مې زړه کې ارمان دی چې عمره وکړم. الله اکبر. دا مې زړه کې ارمان دی. نور مې هېڅ ارمان نشته. کمال معصومیت وینئ که نه واده کوې؟ نه نه څه شی کوې؟ عمره کوم. عمره کوې؟ یوازې ته غواړې؟ عمره یو جمال دواړه کوو. دواړه کوې؟ ما ځان سره نه بې؟ بلکل به نه بې. څه وایې؟ الماس به بلکل بې. الماس به موږ سره به یو ځای به راځو. ښه پاسپورټ لرې؟ بلکل یې لرو. فکر کوم دې ځای کې څومره عمره باندې څومره مصرف راځي؟ والله بس موږ خلکو نه اورېدلي دي خلک چې عمرې ته ځي، څوک باید 2.5 لکه، څوک باید هغه ټراول ایجنسي چې څوک دلته لري که نه، راځئ یو همکاري دا وکړو. تاسو ترې ګټه مه کوئ او ځینې مسافر ورونه دي. یو خبره دا ده که نه، اعمال به خلق کوي او الله به اجر تاسو ته درکړي. که دی چېرته تاسو برابر کړي انشاءالله زه به هم کوشش وکړم، زه به هغې ځای نه رسېم او دا به دې ځای نه وغواړو، دې سره به هلته رهنمایي زه وکړم او دا عمره به سره په یو ځای وکړو. صحیح ده؟
راځئ مرسته ورسره وکړئ 2.5 لکه روپۍ کالدارې تقریبا دومره شی به انشاءالله نه راځي څو ورونه پیدا شي د دې خلکو زه به بیا لیست کې تاسو ټولو نومونه وایم چې پلان 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 دوی دومره کومک کړی د کمال و جمال دومرې پیسې هغه کړي دي زه به انشاءالله خپل تنظیم ځان ته خپله وکړم او دا خلک دواړه به ځان سره عمرې ته بوځ دا به ډېر یو غټ نوم شي د حرم کې او د دوی د ارمان دی تر ټولو ستر ارمان دې همدا دی من دا ارمان دا ده چې بس هېڅ هم په کار نه ځي دنیا فاني ده بس دنیا پاتې ده خو د خدای کور وګورو او خدای کور ته لاړ شو او هلته بس الماس ته دعا وکړو او موږ ټول مسلمان ته دعا وکړو نو واتساپ نمبر په سکرین تاسو ته ښکاري راځئ جمال خو کمال هغه اوس کړم څه ورته وایي ریډ بول دی اوس نوش جان واتساپ نمبر په سکرین دی راځي دې خلکو ارمان پوره کړو عبادت به دوی وکړي پوهېږم دا خلک چې دي دا مظلومه خلک دي او د دې خلکو دعا ډېره سخته قبلېږي قسم په الله زړه کې به ټول سره خوشحاله یاستئ څنګه دعا خو به کوې ولې الماس ته به سپېشل دا نه ته کښېنه خېزه نه هغه کې نه نور کښېنه ته کښېنه هلته راسره ته ما جیب ته لاس کړو تا خیز نه دا منګه دعا به بس د دعا به انشاءالله قبلېږي او دی ما هم د چېرته تلو دی تاکال کې ځان سره پېژندلم سړي بس کېناستلو سره الماس خو ډېر ښه انسان ده ټرېننګ ده افغانستان کې ډېر مدد کوي خلکو سره ډېر مینه ناک دی دا دونه مې صفت مه کوه که نه بس دا صفت ښه وي ستا صفت ما باندې ښه لګي او تاسو خو ښه پېژنئ یو تاجان ده یو دا الماس ده دواړه داسې دي په دې دا دنیا هم ګټلې هغه دنیا هم ګټلې ده الله دې موږ تاسو ټولو ته اجر راکړي او خدای دې ده ته نور عمر دونه عمر ورکړي ټول عمر خدای کمال خان جمال ته به زما سلام کوي او دې سلامونه مو کوي او زه به انشاءالله دا رخصتوم او بېرته به چې کوم ځای راغلی دی هلته بېلېږم او زه به هم بیا ځم له خیر وطن ته نو خو تاسو راځئ دې سړي سره همکاري وکړو زه مطمئن یم چې څوک هم مرسته کوي زه به لیست ځان سره جوړ کړم او د کمال او د جمال د ارمان وکړو دا به ډېر غټ کار شي راځئ خلکو ډېر استفاده کړه که نه خلکو ډېر بس څوک یو ویډیو کې څوک بل ویډیو راځئ دا ارمان مې موږ تاسو پوره کړو بل چې ته نه ځي عبادت ته ځي دا به ډېر غټ کار شي الله مو خوشحال لره السلام علیکم ورحمت الله